الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أول من اعتنى بجمع الحديث النبوي الشريف تيسير علوم الحديث للمبتدئين دا عمر عبد المنعم سلیم دا شروع نن دا مسله بیانوي چې اول جمع د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چا کړی ده نو خلاصه بیان کی چې اولنې جمع او کتاب په باب د احادیثو کې محمد ابن مسلم ابن عبید الله ابن شهاب الزهری المدنی رحم الله کړي و او داغه نرستا چې کله د هجرت 200 کال پوره شو نو به د بابونه ابن جریج او هشام او امام مالک معمر او عبد الله ابن مبارک رحمهم الله دی راولګیدل او د کتابونو کې کتابونه او ابواب هغه ولا ورکړل نوی اول من اعتنا بجمع الحدیث النبوی الشریف اول غسوک چې هغه قص کړو په جمع کولو د حدیثو د نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې عزت منو اول من اعتنا بجمع الحدیث النبوی الشریف بمعنى تدوینه څنګه جمع په معنا د تدوین د کتاب په شکل باندې حدیث را جمع کول یو کتابی شکل لکه اوس وخت کې بخاری مسلم او ترمذی نسائی مسند احمد د ټول د حدیثو کتابونه دي نو اولنې حدیث چې د کتاب په شکل باندې لیکلی و دا چا محمد ابن مسلم ابن عبید الله ابن شهاب الزهری المدنی رحمه الله تعالی او کنه امام زهری مشهور دا جمع کړیو قصه دی باب کې ورفع عن صالح ابن کیسان قال صالح ابن کیسان وای اجتمعت انا والزهري زهري راجم شو ونحن نطلب العلم من علم طلب کو صالح ابن کیسان وای زوم او زهري دواړه راجم شو مونږ ول راځي لکه علم کو فقلنا مونږ ویلې نكتب السنن من به حدیث لیکو وی فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وی منګ لیکل ځان سره هغه چې د نبی صلی الله علیه وسلم څخه حدیث راغلی ثم قال بيقول نكتب عن اصحابه راځي د نبی رسول الله د صحابه روایت هغه هم لیکو اثار د صحابه کرام او اثار هم لیکو فإنه سنه دام سنت دی فقلت ما ورتوي انا ليس سنه زخو نه لیکم زکا فقلت انا ما ورتوي ليس سنه دا خو سنت نه دی فلا نكتب مونږ نه لیکو قال دا صالح ابن کیسان وای فكتب امام زهری دا لیکل ولا مکتوب ما نه لیکل فانجا هغه کامیاب شو وضيعت او ما تاوان وقت میں ضائع کا ابن سعد رحم الله طبقات کې او ابو نعیم په حلیۃ الاولیاء کې او خطیب بغدادي په تقیید العلم کې دا واقع ذکر کړی دی ولما خاف الخلیفة عمر بن عبد العزيز رضی الله عنه وارضاه وهر کله چې ویری دا عمر بن عبد العزيز رضی الله عنه وارضاه الله اعتراضی من اندراس العلم د ختم دلو د علم نو ذهاب او د علم د تللونه بموت حملته په ملکه دلو دا غچا چې هغه د علم بارون کیو عمر ابن عبد العزيز رحم الله ویری د چیرې علم به ختم شي علما ملکیږي نو بعث الى ابي بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم نو یو کس ولګ ابو بکر ابن
محمد ابن عمرو ابن حزم ته یامره بجمع حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم ورته وکړ چې د نبی علیہ السلام حدیث راجمع کړي. فقال او دای ورته ویلې چې انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او سنة تو ګوره د رسول الله صلى الله عليه وسلم احادیث ته انظر ګوره ما كان من حديث رسول الله سنة کوم چې د رسول الله حدیثي یا د رسول الله سنت یا غزن سلیک او حدیث عمرو یا د عمري حدیثي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زراره الانصاریه چې دا یو عالمه او فقیه وا د عائشه رضی الله تعالی عنها روایت راوړي دي. نو دا عمر ابن عبدالعزیز ورته دا ویل چې تبا هغه څه لیکي چې کوم د نبی رسول الله حدیث یا سنتي او یا حدیث د عمري فاكتبوا دا ولیکا وإني قد خشيت الدروس العلم زيريغم د علم د ختمېدلونه وذهاب العلماء او د علماء د تللونه. دا روایت ابن سعد راوړی دی. وقال دای ویلې د عمر ابن عبدالعزیز د محمد ابو بکر ابن محمد ته چې کوم کس لګلو خبره ورته ورلګلو اندای وته ویلو چې علیکم بابن شهاب لازمونی سیزان سره ابن شهاب الزهری فإنکم لا تجدون احدا تاسو ومندنه کې یو کس اعلم بالسنه الماضيه چې دا په مخکینو طریقو باندې خپويږي منه د ابن شهاب الزهری نه. وهذا التدوين وقع على رأس المئة الأولى دا تدوین دا د حدیثو جمع چې و دا په سلم کال د هجرت باندې شوی د نبی رسول الله نسل کال وروسته حدیث چې دا په کتابي شکل باندې ولیکل شو. ثم اتى بعد الزهري في اثناء المئة الثانيه بهرال پس د زهري نه په منځ د 200مه پیړۍ کې من جمع الحديث النبوي على الابواب هغه څوک هغه علما چې هغه حدیث په بابونو راجمع کړ. الکه دا باب الوضو دی او دا سبب دی ها دا چې دی باب السلام دی دا باب العلم دی دا هر هغه ابواب د هر څه چې وغیرہ جمع کړل. دا چا وکړه ابن جریج و هشام لکه ابن جریج دا کار وکړ هشام وکړ ول امام مالکی و معمر امام مالک معمر دا کار وکړ ابن المبارک عبد الله بن مبارک و غیرهم نورو. واستمر بعد ذلك الجمع والتدوين نو همیشه پس د دینه جمع د حدیث او تدوین په کتابي شکل لیکل علی طرائق عده په مختلفو طریقو من جمع المسانید چا خو مسانید را جمع کړه مسند احمد ده یا مسند ابي اعلى یا نور مسانید دا به اوس راشه سره کې مستدار کتاب ته لیکيږي چې پای کې دار صحابي روایت علیه در جمع ازاله زاله والمصنفات چا مصنفات راجمع کړل لکه مصنف ابن ابي شيبه او یا مصنف عبد الرزاق دي کې آثار د صحابه کرام راوړي. والصحاح چا صحاح راوړل لکه صحیح مسلم او صحیح ابن خزیمه او صحیح البخاري. والجوامع چا جوامع راوړل لکه جامع الترمذي او دارنګه چا سنن راوړل لکه سنن ابي داود او دارنګه سنن نسائی. والمستخرجات چا مستخرجات راوړه ورسته براشي مستخرجات د دته ولیکيږي چې هغه روایت په طریقه د بخاری او مسلم پشانه دا راولګيږي روایت راوړي داغه سره داغه په استاد کې یا د استاد په استاد کې شریک لکه مستخرج د اسماعیلی مستخرج د غطرفی مستخرج د ابن ابي زحل مستخرج د ابي عوانه ډېر مستخرجات ان شاء الله وروسته به دې باندې بحث وشي. خلاصه دا چې د
200 پیړۍ په منځ کې خلک راولګېدل علما او هغه پکې نور ترقی وکړه چې حدیث له بابونه ورکړه او به داغه نرسته رورو چا مسانید ولیکل چا مصنفات ولیکل چا صحاح ولیکل چا سنن ولیکل چا جوامع ولیکل چا مستخرجات ولیکل. وفي ذلك يقول الامام السيوطي في الفيته د دې په باره کې امام سیوطي په خپل الفیه کې وایي دا یو کتاب دی متن الالفیه هغه کې هغه په نظم کې د حدیث د دې قسمونه ذکر کوي وضاحت کوي. نو هغه وایي اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب آمرا له عمر وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك. وي اول جامع الحديث والاثر اول غسوق چې هغه جمع کون کې د حدیثو د رسول الله ولا اثر او د اثار د صحابه کرامو دا څوک ابن شهاب عامر له عمر چا ورته حکم کړو عمر رضی الله دا عمر بن عبد العزيز. واول جامع للابواب اول غسوق چې هغه حدیث په بابونو را جمع کړ جماعت دا جماعت فی العصر په خپل زمانه کې ذو اقتراب یو بل ته نږدې وو سو علماء په یو زمانه کې یو بل ته نږدې څوک ابن جریج و هشیم مالک لکه ابن جریج او هشیم او مالک و معمر و ولد المبارک او بل څوک عبد الله ابن مبارک. خدا خو جمع د حدیث هوا وس اول من جمع الحديث الصحيح اول حدیث صحیح حدیث چا را جمع نو اول صحیح حدیث لنډ سی واوره چا را جمع امام بخاری او به اور پسې امام مسلم. ثم اتى بعدهم امام الحفاظ براغ رستدین امام د حفاظ و امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیرة بن بردزبه البخاری فجمع صحیحه اگر جمع کا ول صحیح وانتقى ما فيه او چنه کړهغه چې پدې کې 100,000 حدیث صحیح یو لک صحیح حدیث کان يحفظها چې د یادو یو لک صحیح حدیثو کې د بخاری دا صد پاسه وزره احادیث چند کړه دای تر واغست. فقد روي عنه د امام بخاری نه روایت شوی ده نو قال دویل احفظ 100,000 حدیث صحیح زما یو لک صحیح حدیث یاد و 100,000 حدیث غیر صحیح دولک حدیث می غیر صحیح یاد شو 3 لک. علوم الحدیث د ابن صلاح کې هم دا ذکر دی داغه نه اداره جمع کړه. واما باعث على جمع هذا الجامع الصحيح او هر چې باعث په جمع کولو د دې الجامع صحیح البخاری سباعث فما ذکروا ابراهيم ابن معقل عنه هغه چې ذکر کړی دی ابراهيم ابن معقل عنه د دې امام بخاری نه نو سمعه یقول د دې امام بخاری نو واوري دا فرمایل كنت عند ابن اسحاق ابن راوي زد ابن اسحاق ابن راوي سره وقال بعض اصحابنا وي بعض مرګرو زمونږ ویلي چې لو جماعتم کتابا مختصرا کچرته تاسو راجمه کوي مختصر کتاب لسنن النبي صلى الله عليه وسلم د سنتو نبی رسول الله فوقع ذلك في قلبي دا خبر واقع شو زما فزړه کې فاخذت في جمع هذا الكتاب نزو شروع شم په جمع کولو د کتاب کې به د خطیب بغدادي رحم الله په خپل تاریخ بغداد کې په سند سره خبر راوړل هغه اخرجت هذا الكتاب يعني صحيح من زهاي 600,000 حديث هغه دې راځي چې شپږ لک حدیث داغه نامه د صحیح البخاری چل کړی نو امام بخاری رحم الله چې بخاری لیکلی دی دا په 100 کالو کې د 14 کالو کې لیکلی دی 100 وترونو ته سفر شوی او یو زراویه استادانو او چې یو حدیث به لیکنو غسل به کوو راته او 2 رکعات مونږ به وکړو به حدیث لیکه په دی وجه دی بخاری کې منځ کې بسم الله راوړي داغه وجه ده او اوس دی یو کدورا پاسیږي چې هغه د بخاری عبارت نشي ویلې او هغه په امام بخاری باندې اعتراضات کوي او داغه متعلق دی غړي وړي خبرې کوي یا داغه د کتاب متعلق چې ماده سي په اسانه بیان کې بخاری
او کله او د ظالمان را لګي بخاری الجامع الصحیح ته څوی بخاری وته وي دا د دنه غټ احمق او قمقل انسان نه اصل دته د بخاری او د امام بخاری شان او ته معلوم نه ځکه دا خبرې کوي او د خلک په بخاری باندې پوېږي نه غواړه او د خلکو ته موږ دا وایو چې د دې بخاری او مسلم په سر باندې تاسو په سر باندې پړګي وتړئ ظالمانو بیا را لګيږي په دې کتابونو رد کوي وتلاهو د امام بخاری په سیشه فی هذا الصنیع په دې کار کې تلمیذو دغه شاګرد وخریجه د دنه فارغ شوه الامام الحافظ المجود ابو الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن کوشاز القشیری النسابوری رحمه الله تعالی امام مسلم یادای کا وجمع سیو دخل سیرا جمع فی 15 سنه 15 سکالو کې امام مسلم تغلی کله دغه امام مسلم چې د امام بخاری رحمه الله شاګرد و دته د امام بخاری شان معلومه ده کله امام بخاری ته ویل وې په دې تندی باندې به خپل کا او دا به ورته ویلې چې ما رایت مثلک استا په شان شخص ما نه دی لیدلې او دا به ویلې چې یا استاد الاستاذین اې د استادانو استاذا ويا سيد المحدثين ودعني اقبل رجليك پریم د خپې د خپل امید استادانو استاذا اې د محدثینو سردارا ويا طبيب الحديث في علله ويا د حدیثو ډاکټرا نو هغه ته دا د قدر معلوم وکنه دا چې زمون خلکو ته قدر نه دی معلوم شان نه دی معلوم زکه چې ګډه وړه خبرې کوي وقد تلقى العلماء كتابيهما بالقبول او یقینا لاغسد علماء د دې دوه کتابونه په قبل اول واتفقوا على انهما صحيح الكتب او هغه اتفاق کړي په دې خبره باندې چې دا دوه صحیح کتابونه دي بعد القرآن الكريم رسول د قران کریم نه وګوره بخاری باندې مسلم باندې اجماع نه ده شوی اتفاق شوی کا متفقون علیه کتابونه دي او دا خبره د څلور وړه مذهبونو علماء منل ده او خاص کر احناف او حضراتو په خپل کتابونو کې د لیکل لري او په دې کې د لیکل دي چې امام بخاری د الجامع الصحیح البخاری دا متفقون علیه کتاب دی او د قران په دویم نمبر دام ټول منل ده صرف کوم چې منکرین د حدیثو دي هغه د دین انکار کوي بل جو منکر حدیث په پیج باندې ورکړیو وای هغه څوک چې بخاری ته लारेब किताब हुई वो सच्चे और पक्के काफिर है वहीदा बिल्कुल पोख और सपा काफिर है नशा कमा कर ली قال الامام النووي رحمه الله امام النووي رحمه الله واتفق العلماء رحمهم الله اتفاق کړي علماء والا ان اصل کتب بعد القران العزيز پر خبر باندې چې صحیح کتابونه ورسته د قران کریم نه اصیان صحیح کتابونه د بخاری او مسلم بخاری او مسلم دی وتلقتهم الامه بالقبول او د دې سره امت مخامخ شوه د پڅ باندې په قبل اول باندې امت قبول کړی دي الا ان بعض العلماء مگر دومره خبره ده چې باج علماء انتقدوا علیهما نیوکی کړل په دې دوړو باندې بعض الاحرف اليسيره بعضی معمولی حرفونه په دې باندې نیوکی کړی دي چا کدار قطنی لکدار قطنی و ابي علي الغساني الجياني و ابي مسعود الدمشقي و ابن عمار الشهيد نا قمقل را پاسيږي وي چې بخاري لارب کتاب دی ولې په دار قطنی نیوکه کول نو دار قطنی چې په هغه کمی نیوکه کوله او باجی دا وي چې موږ خو په بخاري ځکه نیوکه کوو چې مخکې علما هم په کړي نو موږ چې دار قطنی داغه او چې د حدیثو ډاکټر وخا علم د علل باج علماء دا په دار قطنی باندې اخر ته رسیدلې نو ته د دار قطنی سره ځان برابر ته د بخاری عبارت نشویل کدو یو ماته راول په بخاری باندې ما شپږی اعتراض دي مالسس دي پښتو کې راته ویل مالنا ذکر به کې ماته به د حدیث نمبر او سند سره برته حدیث وی به وتس جواب در بل مکه چې ورک شبه بیرانه نو دې غریبانان د بخاری عبارت نشي ویلو را لګي په بخاری باندې و بخاری و مسلمه دې په پسپکه به نمونه یادې
بخاری او مسلم دا من اولیاء هذه الامه دي او غټ احسان په امت کړه. نن ترغه تا څوک علامه مفتی شیخ صاحب او مولا صاحب نو تر سوچ د بخاری ویلې نه کدا ټول کتابونه دی ویل او دا دی ویل نو شړک دو بغرز او کله نورو کې لګا کوم درجه نیمه پریخي مو بخاری دی ویل نو بس پړګې تاخره کې تړي راکوي مولاش. د ظالمان د بخاری او د مسلم هغه نمک حرام دي، نمک حرامه. او کومنګو بخاری او مسلم د سی بد ورته ګور د منکرین د حدیث ته ګور دی نور کتابونه نه یادې بخاری مسلم یادې. اصل د دیو خو خلقو ته کلمت الحق اريد به الباطل ظاهره خلقو ته کوي موږ دفاع نه سنت کو موږ د حدیثونو دفاع کو منس کې د خلقو مرض دار چې دیو شک په حدیث د رسول الله باندې پیدا کی. خدای خلقو چې کوم اعتراضات کړل دي جوابات به شوې دي ګورخه کدار قطنی اعتراض کړي نو هغه جواب شوی دی. وتصدى للجواب او پیش کړل جواب ته مون تو قد علی ماغه چې نیوکه شوی په بخاری او مسلم باندې جماعت من العلماء او جماعت د علماء نه کنووی فی شرح صحیح مسلم لکه امام نووی رحم الله په شرح صحیح مسلم کې او حافظ ابن حجر په حدیث ساری کې او فتح الباری کې او من المعاصرین په معاصرینو کې شیخ ربیع ابن هادی المدخلی حفظه الله تعالی ولو کتاب جید او د دیو خسته کتاب دی فی الذب عن صحیح مسلم چای کې دفاع کړل د امام مسلم نه سماو بین الامامین مسلم والدارقطنی او هغه کتاب لنو میخه لیکا بین الامامین مسلم والدارقطنی داغه جوابات المستخرجات على الصحيحين دا بسبب وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.